تاسو په ویډیو کې کتلی شئ چې یو څه کسان لګیا دي او هغوی یو کور راورانوي. بالکل دا کور د بل چا نه بلکې د آزاد داوړ دی. د هغه داوړ کوم کس چې د وزیرستان یو نومیالي او ننګیالي شاعر ګیلمن وزیر باندې د مرګ برید وکړ او هغه یې ووژلو. اوس د هغه کور دپاره د وزیرستان خلک راغونډ شوي دي، ځکه چې د وزیرستان خلکو ته یو پیغور کېږي چې ستاسو د منځه یو ډېر خوشي او بیکاره سړي، یو ډېر نر ځوان چې هغه د ګیلمن پښتون د ګیلمن وزیر په نوم باندې او هغه د یو خوشي سړي د لاسه مړ شو، یعنې د آزاد داوړ د لاسه. او تاسو تر اوسه پورې آزاد داوړ ته هیڅ هم نه وایې، نه د هغه په خلاف داسې څه په کلکه باندې فیصله وکړه. هر یو کس چغې وخي چې دا ریاست ملک، خو د هر څه نه وړاندې د آزاد نه تپوس کول پکار دي چې تا ولې دا کار وکړو. په همدې وجه باندې اوس خلک را پاڅېدلي دي او د آزاد داوړ په کور باندې ورغلي، د هغه کور مسماروي، د هغه کوټې راغورځولي دي او د هغه چې په کلي کې کومه قلا وه یقینا چې په هغې باندې راټول شوي تاسو په ویډیو کې وکتل. آزاد داوړ اوس چېرته دی دغه تفصیل به هم تاسو ته درکوم. آزاد داوړ چې دی اوس مهال په دوبۍ کې دی. د وزیرستان خلک چې دی هغوی راغونډ شوي دي او یو کلکه فیصله یې کړې ده چې نور به هغه وطن ته هم نشي راتلی او که راغی نو هغه سره به هغه عمل کېږي کوم عمل چې د ګیلمن سره کړی دی. نو دوستانو، آزاد داوړ هغه کس دی چې څو ورځې وړاندې هغه د یو پښتون شاعر ګیلمن قتل وکړو، هغه یې مړ کړو، هغه یې ووژلو. نو اوس ځکه ډېر پښتانه هغوی ته غوسه دي چې آیا تا سره د ګیلمن څه بد کړي چې دا په ده باندې دومره ظلم کولو. هغه خو صرف د پښتنو خبره کوله او صرف خپل شعر و شاعرۍ سره کار ساتلو، بغاوت یې کولو، خو د بغاوت ورسره کار صرف د حکومت او د آزاد داوړ ورسره هیڅ کار نه و. معلومه نه ده چې دا د ولې قتل کړو. دوستانو، بله خبره دا هم مخې ته راځي چې آزاد داوړ دا کور چې کوم دی دا د خپل نه دی، بلکې دا په سوشل میډیا هسې چا ویډیو شیر کړې ده. نو خیر موږ انتظار کوو د دې نور تفصیل هم مخې ته راټولوو او سره د وزیرستان څخه کسانو سره موږ رابطې هم کړي دي. تاسو ته به مکمل تفصیل هم څه وخت پس درکړو ډېر زر چې تاسو دا هر څه وګورئ. خو دوستانو تر اوسه پورې چې کوم تفصیلات را رسېدلي نو هغه هم دا دي چې د آزاد داوړ په کور باندې خلک ورټول شوي دي.